څنګه ویب سایټ د اپلیکیشن په شان وکاروو. یعنې سایټ داسې کړو لکه د اپلیکیشن په شان راخلاص کړو. کله چې موږ سایټ راخلاصوو نو موږ په لینک کلیک کوو، موږ مجبور یو هغه لینک یو ځای وساتو، بیا هر وخت دغه سایټ راخلاص کړو. خو نه، کولی سو د اپلیکیشن په شان وکاروو. لکه تاسو دغه کتلی سئ، دغه یو چټ جي پي ټي ده او بل د ریموو ډاټ بي جي، دغه دواړه سایټونه دي، اپلیکیشنونه نه دي. د دې اپلیکیشن د چټ جي پي ټي اپلیکیشن تاسو ګورئ، دلته موږ سره شته ده، دغه خپل اپلیکیشن ده. نو دغسې ډېر سایټونه تاسو کولی سئ دغه اپلیکیشن په شان کې بیا په اسانه ور داخلېدی سئ، لنډ له موبایل نه په لنډ ډول ور داخلېدلی سئ. لومړۍ طریقه کې موږ دغه زده کوو چې څنګه دغه شارټ کټ دلته راوړو د سایټ تر څو یې په اسانه راخلاص کړو. دویمه کې بیا دغه اپلیکیشن یې څنګه دلته راوړو. بیخي اسانه، په یو کلیک کېږي د اپلیکیشن هم، خاص یو کلیک کوو دلته نور راځي. ډېر اسانه او ساده ده. نو اوس په لومړۍ طریقه کې دا زده کوو چې څنګه دغه شارټ کټ دلته راوړو بیا تر څو په اسانه راخلاص کړو، او په دویمه طریقه کې دغه اپلیکیشن څنګه دلته راوړو تر څو دغه سایټ بیا په اسانه راخلاص کړو. نو راځو اوس دغه لومړۍ طریقې ته. کولی سو موږ دغه شان لکه دغه تاسو ته چې ښکاري دغه یو سایټ ده، تاسو دغه شان کولی سئ لکه اپلیکیشن غوندې دغسې پې کلیک کوئ، دا سایټ راخلاص کړي. دا اوس یو زه راخلاصومه، دا یو ویب سایټ ده. نو په دغه شان سره تاسو کولی سئ بیا دغسې ویب سایټونه راخلاص کړئ. ضرورت نشته چې تاسو بیا د دې لینک یو ځای وساتئ. زه اوس یو بل سایټ راخلاصوم، په همدغه کروم کې ځمه کروم ته. د دې طریقه تاسو ته ښیم څنګه دا د اپلیکیشن په شان دغسې وکاروو. نو زه دغلته دغه د کینوا یو سایټ راخلاصومه. تاسو ګورئ دغه یو سایټ بل ما راخلاص که. اوس د دغه سایټ زه خو د لینک یا نوم په واسطه دلته ور داخل سومه کروم براوزر کې. اوس کله چې دغه سایټ ته بیا ځلي زه راداخلېږم نو زه مجبور یم دغه لینک استفاده کړمه یا نوم سرچ کړمه. نو د دې لپاره زه اسانه سي د اپلیکیشن په شان لنډ ورته راداخل سمه. هغه شارټ کټ یې زه په هوم کې هلته سیو کوم. تاسو به دغه پاس درې ټکو باندې کلیک کوئ، لاندې به په دغه اډ ټو هوم سکرین په دې به کلیک کوئ، په دې به کلیک کوئ، بیا به هلته په اډ کلیک کوئ، بیا به په اډ کلیک کوئ. نو دغه شارټ کټ به هلته سیو سي. تاسو ګورئ اوس دلته تاسو ګورئ دغه شارټ کټ یې دلته راغی، د کینوا دغه شارټ کټ. زه اوس یو بل سایټ ته همدغسې داخلېږمه. نو زه اوس یو بل سایټ راخلاصومه. دلته دغه سایټ زه راخلاصومه. که چېرته زه هر وخت دا سایټ راخلاصوم، د دې لپاره به زه یا سرچ کوم یا به دغه لینک د یو ځای ساتم تر څو دغه سایټ بیا هر وخت راخلاص کړمه. نو د دې لپاره چې تاسو په اسانۍ راخلاص کړئ، تاسو به دغه د اپلیکیشن په شان استعمالوئ، یعنې شارټ کټ به هغه هوم سکرین ته بیایئ. نو تاسو به پاس په دې درې ټکو کلیک کوئ، بیا به لاندې دلته په اډ ټو هوم سکرین په دې به کلیک کوئ. مخکې کوم سایټ چې موږ دلته د اپ په شان که دلته م راوړ، تاسو ګورئ د شارټ کټ هم دلته راوړه، خو د دې دلته موږ ته اوس د انسټال اپشن راغی. تاسو په دغه انسټال کلیک کوئ، د دې یو شارټ کټ غوندې اپلیکیشن هلته د تاسو هغه موبایل ته ځي، نو تاسو هماغه د اپلیکیشن په شان نور دا راخلاصولی سئ. زه به انسټال کلیک کړمه. نو کله چې تاسو په انسټال کلیک کړئ، تاسو په خپل موبایل کې راسئ دې ځای ته. دلته تاسو ګورئ دغه سایټ اپلیکیشن دلته راغلی ده. نو ځینې سایټونه دي چې هغه کله تاسو په اډ ټو هوم سکرین کلیک کړئ، دغسې شارټ کټ یې دلته راځي، خو د ځینو بیا کله انسټال علامه تاسو ته راسي، انسټال ووهئ، دغسې اپلیکیشن یې دلته راځي. دغه اپلیکیشن دونه مصرف نه کوي، دا ډېر زر راځي. کله چې تاسو انسټال کلیک کړئ، شارټ کټ په شان ډېر زر دې ځای ته راځي. نو تاسو بیا دغه د اپلیکیشن په شان باندې استعمالولی سئ. تاسو ګورئ دا اوس زه راخلاصومه، دا کې هماغه سایټ هر څه دي، تاسو کتلی سئ. نو دغسې دا هم راخلاصولی سو، او دغه سایټونه چې کوم موږ شارټ کټ دلته ورته راوړل دا هم راخلاصولی سو، لکه دا سایټ ده. نو دغه لنډه طریقه وه، په دغه طریقه باندې تاسو کولی سئ دغه سایټونه د اپلیکیشن په شان استعمال کړئ، په لنډ ډول یې دې ځای ته راولئ. که ویډیو مو خوښه سوې وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې دغه زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هره ویډیو په وخت دررسېږي. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور هم ترې ګټه واخلي. تر بلې ویډیو د الله په امان.